أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله مولانا العظيم. دغه آیت کریمه سره الله جل جلاله بیا اصل موضوع طرف ته چې موضوع د جهاد او هغه تعود کوي. نو د آیت کې الله پاک د جهاد ترغیب ورکوي چې تاسو الله کله حکم ته وکي دشمن خلاف د جهاد د دین د بلندۍ د پر نو بیا به سستی پکې نه کوي، جهاد وکوي. داسې به نه کېږي لکه څرنګه بني اسرائیلو کې چې کومونو الله به د جهاد ته حکم وکړو نو بیا به دوی قیل او قال پکې کول، بیا به د الله پاک د عذاب مستحق وګرځیدل. لکه څرنګه چې بني اسرائیلو کې یو قوم د حزقیل علیه السلام د دوی پیغمبرو د هغه په واسطه الله ته حکم وکړ چې د قوم عمالقه سره جهاد وکړي، بیت المقدس د هغې د قبضې نه آزاد کړي. نو دوی ولګېدل د دې خبرې نه زړونه بچ کولو د پوره چې که دشمن سره موږ مخامخ کېږو نو داسې چې مړه شو. لہذا فرار یې که د کلي نه وتښتېدل، ځنګلونو ته لوړل. الله فرمایي وهم الوف، زرګونو خلک. نو چې کله ځنګلې ته لوړل الله پاک په هغه زوی کې مرګ ور باندې راوسته، ټول الله مړه کړل. نو هلته کې د وخت پیغمبر سره کسان کم پوتې شله. نو بیا هغې د الله نه سوال وکړو چې یا الله دغه خلک ته بیا ژمدي کې چې ژمدي کې کېدی شي چې نصیحت ورته حاصل وي او بیا د تو د حکم انکار نه کوي. نو فاحیاهم، الله فرمایي چې بیا مې د پیغمبر په دعا ژمدي کړله. نو الله جل جلاله په دې آیت کې د جهاد ترغیب ورکوي. الله فرمایي الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، آیت نکسی په طرف ته هغې خلکو یا الم تر منه دی الم تعلم چې آیتو ته معلوم نه دی هغه خلکو واقعه خرجوا من دیارهم چې دوی اوتل د خپلې کورونو نه وهم الوف او حال دا چې دوی په زرګونو خلکو څه د وجې اوتل حذر الموت د وجې د خوف د مرګ نه. فقال لهم الله، نو الله جل جلاله دوی ته وویل موتو چې تاسې مړه شوئ، نو فماتو ټول مړه شول. ثم احیاهم، بیا الله پاک دوی ژمدي کړل په دعا د پیغمبر د دوی د حزقیل علیه السلام. ان الله لذو فضل، بشک الله پاک صاحب د فضل د علی الناس په خلکو باندې، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر د خلکو لا یشکرون دوی د الله پاک د نعمتونو شکر نه ادا کوي. نو مرګ دا په جهاد کې نشته ده، مرګ دا په خپل زوی کې کل نفس ذائقة الموت، او کوم زوی کې چې الله پاک ته مرګ لیکلی هغه زوی کې برسی. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېده ډېر جنګونه یې کړي دي، نبی علیه السلام معیت کې کړي دي، حالت کفر کې هم کړي وو، اسلام چې ته نصیب شو نو د علیه السلام په معیت کې کړي. د علیه السلام نه بعد د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دور رسې ډېر جنګونه یې کړي. بیا دی چې کله وفات کېده نو په بستره باندې پروت و، ژړل یې. نو ملګریو یې ته ووایي چې ګوره ته خو ډېر لوی صحابي یې ویلې جوړې مرګ نه ډارېږي که کل نفس ذائقة الموت، مرګ خو هر چا تر درومي. د وی نه دې وجې نه جوړه چې مرګ ورته درومي، دا حق ته وی ژړو په ده باندې درومي چې اموتو که موت الحمار، وی داسې مړېږي لکه څرنګه چې خر په خپل زوی کې چې مړ شي نو مو ته په خپله بستره باندې وی مرګ روم ده. حالانکه ټول عمر مې په جنګونو کې تیر شو، بدن کې مې د سر نه تر د پښې پورې داسې زوی پوتې نه ده چې یا په غیښه نه یې لګېدله یا په نیزه نه یې لګېدله یا په توره نه یې لګېدله، ټول بدن مې چوپونه ده، زخمونه ده، او د هغې باوجود هم د الله په لیار کې په جهاد کې مړ نه شو، مرګ ورته رونغه. نو بیا وی ته فرمایي چې هغې خلکو ته اعلان وکړه
چې بزدله کېږي دی نه د مرګ د خوف د وجې نه د میدان د جنگ نه پرېږدئ بلکې مرګ دا په خپل زوی کې لیکلی که مرګ په میدان جنگ کې وه جهاد کې وه نو دا دینې زه به په بشتره نه مړېدله نو الله فرمایي وقاتلوا فی سبیل الله او قتال کوئ تسے فی سبیل الله په لیار د الله جل جلاله کې څه دی پوره لاعلاء دینه د الله د دین د بلندۍ د پوره واعلموا پوه شئ ان الله چې بېشکه الله جل جلاله سمیع اوریدونکی د اقوالکم تسې قولونو لره علیم باحوالکم الله پاک عالم دی تاسو په احوالو باندې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا دا ترغیب ورکوي په طرف ته انفاق فی سبیل الله چې جهاد کې به د مال هم ضرورت پرېوځي د خرچ کولو نو په دې کې به هم تاسې بیا بخل نه کوئ د الله په لیار کې به مال خرچ کوئ او الله پاک په لیار کې چې مال خرچ کې دا داسې ده لکه الله ته د قرضه حسنه ورکړه نو چاته چې قرضه ورکړي او قرضه حسنه آپ پوچار ده چې ضایع نه کړي بیا الله پاک ته څوک چې قرضه ورکړي د داسې لکه امانت الله خو بالکل نه ضایع کوي تصور دی هغې نشي کېدی قرضه ګوره په درې قسمه ده یو ته دین ویی شي د څه شي په عوض کې چې کومې پیسې په چا لازمي شي خرید و فروخت وکړي نو دا پیسې چې کومې در باندې لازمي شي دغې ته دین ویی شي دغې تاریخ لیکل دا ضروري وي د هغه سره چې په دغه تاریخ به یې ته واپس کوم او دارنګې یو د چا نه نغدې پیسې واخلې او د هغې تاریخ معین شي دغې ته قرض سازج ویل شي عام ساده قرضه دې کې هم په تاریخ په پوره کېدلو باندې ادایګي ضروري ده او که نه یې وکړله چې چا قرضه ورکړي دو هغه رابطه اطلاع ورته کوی شي چې خپلې پیسې ورسوه او تاخیر پکې کول باوجود د وسعت دا ګناه هم دو او یو قرض حسن چې نغدې پیسې د چا نه څوک واخلي او تاریخ پکې معین نه کړي نو په دې کې هم په چار دادو چې دغې مکروس ته چې کله هم طاقت میلویږي ریز بادی د دوې ریزې بادی نو ټال مټول پکې نه کوي او که ټال مټول کوي دا ظلم ده مثل الغنی ظلمون علیه السلام فرمایي چې ټال مټول د غني چې واس یې رسي او د هغې باوجود دا قرضه نه ادا کوي دا ظلم ده او د ظالم حشر دا ډېر سخت وي او کوم سړی چې د قرضې اراده وکړي چې زه قرضه به زه ادا کوم ته به الله توفیق هم ورکوي کوم سړی چې د قرضې اراده د ادا کولو لري نه الله دته د توفیق هم د قرضې نه ورکوي همیشه دا ذلیله وي یو حدیث شریف کې درومي حتی اوسه سړی د قرضې اخیستلو نه ځون بچ کوي تنګي د سړی په ځون تېره کړي او قرضه د نه وخولي چې الله د چا د ذلت اراده وکړي یا په قرضې کې مبتلا کړي او درومي چې القرض هم فی اللیل وذل فی النهار چې قرضه د شپې غم ده او د اریزې ذلت ده ځکه چې سړی چې کله په بشتره سملي او خوب کوي نو په دغې ټیم کې قرضه په پانډې پانډې په سپرادو دا سوچونه یې اوخلي چې یاره قرضه دې کړي دا به زه څرنګه وي تا ده کوم داسې او داسې خوب موب یې ورک وي او د ریزې په مخه چې چا قرضه ورکړي نو د هغې سره سترګې نشي لګوای کوشش یې دی چې لیارې ور پرېږدئ نو ځکه وظلم فی النهار د ریزې ذلت وي نو الله فرمایي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک ته هغه کس یقرض الله چې قرضه ورکړي الله جل جلاله ته قرضا حسنا قرضه ششته فیضاعفه له اضعافا کثیرا بیا الله پاک یې دته سوچند کي اضعافا کثیرا په سوچند کولو ډېرو سره ابو الدحداح رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام سره نو صدایت نازل شو نو ابو الدحداح رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې ای د الله پیغمبره چې او ان الله تعالی یرید منا القرض چې الله پاک دې موږ نه قرضې اراده لري علیه السلام دې چې نعم دې چې اواز دا یو حدیث رسول بس کو نو نبی علیه السلام ته چې او علیه السلام ته وایي چې مو دوا بغونه دی چې دواړه مې د الله یار کې صدقه کړل نو علیه السلام ته چې یو صدقه کا یو پرېږدوه دوی ته وایي چې کوم چې شب پکې شبوغ ده عامې الله ته صدقه کوم او دغه شبوغ کې څومره خجیرې 600 د خجیرې بوټي پکې لګېدلي او سره د میوې نو وی دا مې ته صدقه که فورا وړو بوغ ته هلته کې ښځې ته یې آواز وکړه چې ښځې دغه بوغ مو د الله د پوره صدقه کړه الله په لیار کې لہذا دغې نه روز وی او په دغه وخت کې ښځه هم سره د زمنې د بوټي په سیرې کې خوروکې کول وړي کې لیبې کوله سیرې کې نو هغه روتل او ښځه هم وی ته یې چې تو دغه کومه سودو دې کړې دا د فایدهمنه شي دا د کامیابه شي ډېره بهترینه سودو دې کړې داسې نه وي چې موږ سره د مشوره کړې دو چې ته
صدقې کوي په دمره بوغونه موږ خو نن چې داسې 100 فوټه زوی چاته ویر کو که نه او بیا په هغې ښېګړې پورې ړنګوو پسې تکلیفمن کوو یې لا تبطلو صدقاتکم بالمن والاذا په احسان او ښېګړو تکلیف ورکولو خپله صدقه ضایع کوه ما چې کوم څه دې کړي دي صدقه دغې ته شپېش سوه د خجرې بوټي پکې لګېدلي دا به څومره ستر بوغ وي زه خو یم په د پریټ نه به ستر وي او هغه ښځه یې فورا چې د وړکې سره یې خجورې په جولۍ کې دي سۍ په خوله کې دي خولې نه یې خجرې نربوسي د جولۍ نه یې ورته تویوي وي ته چې بچو نه دا د الله دې پر صدقه کړه سوی چې وي نو اوس موږ ته الله بلر کړه ده موږ به هغه ته وي نه لوټ شو نو الله فرمایي فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله یقبض ویبسط الله جل جلاله یقبض بندئی د رزق لرا ویبسطو الله پاک رزق کولو کوي و الیه ترجعون په طرف ته الله جل جلاله واپس کولی شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین